تازه ذبیح الله مجاهد بیا د پاکستان په اړه نوی اعلان وکړ. آیا لار به خلاصیږي او که بنده به پاتې وي؟ دا ټول جزئیات هم دلته راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له پاکستان سره د لارو داسې خلاصون نه غواړو چې یوه ورځ تړلې او بله ورځ پرانیستې وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې له پاکستان سره به تر هغه سوداګریزې لارې پراننیزي چې تر څو یې داسې قوي ډاډ نه وي ورکړی چې د سیاسي فشار په توګه به د لارو له تړلو کار نه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون پنجشنبې پر خپله ایکس پاڼه په یوه خبرپاڼه کې کړې دي. ښاغلی مجاهد پاکستان تورن کړی چې له افغانستان سره یې د سوداګرۍ او ټرانزیټ لارې په ناقانونه ډول د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه وتړلې او د دواړو غاړو ولسونو ته یې جدي زیانونه ورسول. د ذبیح الله مجاهد په وینا اوس افغانستان د خپل اړتیا وړ توکي له ګڼو نورو هیوادونو پوره کوي او حکومت یې پریکړه کړې چې د سوداګرۍ او ټرانزیټ د پراختیا او د دواړو لورو ولسونه د هوساینې او باعزته تجارت په خاطر به له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل کیږي چې د پاکستان حکومت څخه قوي اطمینان ترلاسه شي چې په راتلونکي کې دغه لارې د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره ونه تړل شي او د دواړو هیوادونو د تجارتو او خلکو حقونه خوندي پاتې شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.